नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबी ने हज़रत हुज़ैफ़ा इब्न यमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आगई फरमाई कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ओ फरमाइल यो ज़माना बदा सिराशी چې په خلکو باندې چې د دریو سيزونو نه علاوه بل سيز به خلک نه اختیاري کوي. مقصد دا چې د غدري سيزونه اختیار کړي نو دی به کامیاب وي. یو دا چې حلال رزق حلال او دیم نمبر دا چې مخلص دوست چې په دوستانه کې مخلص وي. ځکه دوست خودوس خو چې دشمن دي شنو بیا د اوریجنل دشمن نه غي. او بل لا چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سنت نو د سنت اهتمام کول د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په یو سنت طریقه کې الله جل شانه د دنیا او د آخرت خیر دا اخلي. نو مخکې موږ د روټه په اول کې لاس وینځل د متعلق احادیث ذکر کړو او بیا مو د بسم الله متعلق خلي د بسم الله متعلق روټه په سم لاس باندې خوړل دم سنت طریقه ده. حضرت عمر ابن ابي سلمہ رضی الله تعالی فرمای وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل چې اے بچیا د الله جل شانه نوم والا او په سم لاس باندې خوراک کوو د خپل طرف نه خوراک کوو. وی رسول الله مبارک ما ته فرمایل چې بسم الله وای او بل چې په سم لاس باندې خوراک کوو او دریم دا چې د خپل طرف نه دا سنت دي. سوره سنت ذکر شو کنه درې سنت بسم الله بن او بل د خپل طرف نه خوراک کول او په سم لاس باندې خوراک کول. عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی فرمای وی نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمای چې تاسو نه دی او کس په ګس لاس باندې خوراک اوم نه کوي او وبدیم نسکی. مقصد دا چې سم لاس باندې وبوم سکنو او خوراکم په سم لاس باندې. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د صحابیو فرمایل چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې تاسو نه دی او کس نه په ګس لاس باندې خوراک کوي او نه دی وبس کی ولې ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل چې شیطان په ګس لاس باندې خوراک ساتي. دا شیطان کار د شیطان کار دا غواړي چې د بغس لاس باندې خوراک ساتي. او چې کله انسان قصدن عمدن خلاف سنت کار کوي خلاف سنت کار کوي قصدن عمدن خور د پته چې دا سنت طریقه ده خو قصدن عمدن دا غینه خلاف کوي الله وت دنیا کې سزا ورکړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابی دی حضرت سلمہ ابن اکوع رضی الله تعالی عنہ هغه فرمای نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو کس ولیدو چې هغه په ګس لاس باندې خوراک کو الټا لاس باندې. نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل وی په سم لاس باندې خوراک کو په سم لاس باندې خوراک کو نو هغه تکبرن اعراض وکړ او دا و چې زه په سم لاس باندې خوراک نشم کوله. نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل تبه هیڅ کلم په دې سم لاس باندې خوراک ونکړي. شیخ الله غلاس شلک الله غلاس هغه شلک تر مرګه پورې دا غلاس باندې خوراک ساک بیان شو کوله. نو لہذا کوشش دغه پکار دی چې د روټای د آداب او لحاظ وساتل شي. ګوره مونږه تاسو روټای اسې ضرورت ته زمونږه اساسو کنه زمونږه اساسو ضرورت ته کنه خو نو بس د لوګي نه بس شو مړه بشو کنه نو ضرورت هم برابر وړي خو چې دغه ضرورت عبادت وګرځي سو ګرځي عبادت وګرځي. نو لہذا روټای ک په سنت طریقه باندې او خړې شنو بس دا عبادت ته د مسلمان هر کار عبادت ته او شرط دا چې د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې وي.